داس دا خو نه مرغۍ ده دا خو څه بله بله دا ماته ګیدړ ښکاري ګیدړ الله ما ګیدړ ولیده څه شاهرخ خان ګیدړ وویشتو والله ما خو په ژوند کې ګیدړ نه دی لیدلی مړه نن یې ګورم څه شاهرخ خان ګیدړ وویشتو تا ته نه ویلم او خان دا خبره رښتیا ده چې شاهرخ خان ګیدړ وویشته ما خو زمري لیدلي دي پیشوګان مې لیدلي شادوګان مې لیدلي خو ګیدړ خو ما چېرته نه دي لیدلي او که نه یار ما هم زمري لیدلي دي بیزوګان مې لیدلي دي سپي مې لیدلي دي خو ګیدړ مې نه دی لیدلی تاسو راځئ ما پسې چې دا ګیدړ وګوره چې دا څنګه یار یارو کې دا خبره رښتیا ده شاهرخ خان ګیدړ ویشتی دی نه مړه یار که چېرې دا خبره رښتیا وي چې شاهرخ خان ګیدړ ویشتی یار دا ګیدړ خو زه هم ووینم ته چې ځو راځه هلکه چېرته روان یې شاهرخ خان ګیدړ ویشتی دی داسې ما ته هم پته وه خو زه ته نه معلوم ځای چې ځو ته څه ځای معلوم دی ملک باغ کې پروت دی راځئ شابه داسې راته ښکاري لکه چې دا ګیدړ شاهرخ خان په رښتیا ویشتی دی په دې بهانه به زه هم دا ګیدړ وګورم دا څه وې شاهرخ خان ګیدړ ویشتی دی ما خو لا اوسه پورې ګیدړ نه دی لیدلی زه هم لاړه شم بیا وګورم یا الله شکر دی چې نن به ګیدړ ګورو دا ګیدړ دی خو د دې خو سر خوړلی مخ نه ښکاري مه یارېږئ مه یارېږئ زه یم که نه مه یارېږئ خو سر خوړلی مخ نه ښکاري دا څه دي دا ګیدړ دی مه یارېږئ که نه مه یارېږئ مه یارېږئ هلکه اوس هم خوځي خس ګیدړ کم دی خدای هم سترګې ټپې که خو دا ګیدړ ده که نه دا ګیدړ مه یارېږئ زه یم که نه وای ولا دا ګیدړ دی زه ګیدړ نه یم دا د ګیدړ ما یې خدای وی خوځي کوم دی ګیدړ دا د ګیدړ کم دی کم دی ګیدړ کم دی یا الله خیر پته نشته چې په ما باندې خدای پاک څه قهر راوغورځول چې زه د دې ونې نه راپرېوتم وای یا الله شکر دی بلا و بچي ورسره نه د غټ مصیبت نه خدای پاک آزاد کړم یاره چې څه ټیم وی یو خدای پلار ظالم ته ما څو پیرې وي چې هلکه نظر دې نه لګي دا ګاډی ما له راکړه نو کم از کم ټیم خو به پرې ګورو که نو اوس د انور نه څنګه معلومات وکړو چې په منځ دی که په سایډ دی دا څوک را روان دی ده سره به یي ګاډی سلام علیکم وعلیکم سلام بخیر علي څنګه یې روغتیا ښه یې خیر دی جي دا راته ووایه څه ټیم دی د ټیم پته خو ما ته هم نشته خو سهار وختي دی دا څه دی ولې دا سهار دی زه خو وایم که غرمه ده خبره وره
هسې ستا د اندازې مطابق به څه ټیوي یاره پته ماته هم نشته خو سهار وختي دی یا به اتي یا به نیمي پیم که ایم ښه دا پته یم تاته بس مړه زه ورځه سړیه تم لکه زما بوتلې دا ځل نه خو به مې د پلار نه په زور دا ګړی له ملکه خدای دې کور ران که زما نه بغیر نو په ګړی پوهېږي نه نظر دې نه لګي او ځان سره یې ګرځې که ګړی را نه کړه ګنټهګر ته ځم هغه ټیم پیس را په اوږه کوم وا خدای پروردګاره دا ارمان دې زما پړه ټپ که ګیدړ مو ولیدو خو هغه هم نیمګړی یا لکه خو دا مخ به دې م راته خولی و که نه یا الله اوس به دا ارمان زه په دې زړه ګرځوم ډاکټر سلام علیکم وعلیکم بچی څنګه یې داسې اوتر یې ته به وې ساک د نصیدې وړي ولې خیر خو دی خیر دی بچی خیر دی و یا شاهرخ خان نه دی بلکل دی هغه ګیدړ ویشته نه مړه داړه مې باغ شو چې نن به د ګیدړ دیدن کومه نو ستا په رنګ به و که نه څه دا زه درته ګیدړ ښکارمه ګیدړ بچیه وګوره وایي ته ګیدړ بچیه نو خو خبره خلاصه شوه که نه ته ګیدړ زه بچی نو خو زه زمری یم پیدا شوی یم هغه د الله کار دی او ته وایې چې ما ته د ګیدړ وایي نو ته ځان ته په شیشه کې وګوره ګیدړ ستا نه ښکلی دی صرف تا چشمې جوړې دي او شمله دی په سر ده بس څه اوس به در باندې دا مخ وه ما ته ګیدړ وایي څه کې خورې چپچا یا بچي یو خبره درته کوم ته وګوره دا ټیم خو راته وښیه چې ټیم څه ما ته رانږدې کومه ته په براغدو یې زه په براغدو نه یم دا دي په کم لس بجې کم لس خو یوه خبره درته کوم بچي وا خفه کېږې به نه پلار ګوره داسې کار دی که نه بوډا خو یې شکر دی ما ته بوډا وې نه زه درته نه وایم دا حالات درته وایي داسې کار وکړه که نه ګوره زه ځوان زلمی یم دا ګړی زمونږ په کار راځي ما ته دا ګړی راکړه زه به یې په لاس واچوم او چې کله درته د ټیم ضرورت وي زما نمبر میلاووه زه به درته په ټیلیفون ویم چې دا بجي زه به درته په ټیلیفون ویم چې دا بجي دا ګړی تا له پته دا کومه ګړی ده و ظالمه د خدای دا راله پلار ماله راکړه دا مې د پلار نښه ده وګوره وایي دا مې د پلار نښه ده نو چې اوس در باندې راکېدم نه رښتیا اوس را باندې راکېدم نو خلک به وایي چې غټ پټ سنډا پلار سنډا زوی غواړو ما ته یې راکړه دې کې به د خیر سوچ پې وکړه زه هغې پورې بریک لګوم ځه نه نو تا له څنګه درکړه خو ما له پلار راکړې وه نو زه ستا پلار نه یم نه زه ستا زوی نه یم دا خبره دې زویه ښه وکړه خو یې بچې نه رښتیا پلار خبرې له غوږ کېده دا ګړی واله خو چې دا ګړی ورکه نه کړي او که دا ګړی دې ورکه که سرمنه درنه په بر وباسم ګورې ولې په ښکته کې څه چوي ښځه چې په هر طرف یې وباسې خو بس ما ته دا شرط منظور دی او که د ټیم ضرورت وي نو ټیلیفون راپسې کوه لاړم خپلو کارونو پسې زه خو نو بس د پلار نښه مې وایي دوی سره مې ای ربه دا ارمان مې په زړه پاتې چې دا د ګیدړ مخ مې ونه لیدو یا الله کله به یې دیدن کو ګیدړ خو نو یار سمه اشتها وه اشتها دا څه وې مړه اورېدلې مې خو په هغه ورځ زه کلي کې نه وم وښه دی چې نوې ظالمه موږ نه خو یو لوښ کوړه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی خیر دی یار تاسو څنګه یې خیر دی بس شکر دی خیر سلی دی دا الله څنګه خوا دی خوا کې یار بریخ دی پکې مړه پته نه لګي چې سر راپاڅېدم نو بس څه مسله خوا ځوه ولې نو څه موږ له دې خوله کې راکړي نو خو وی نه که نه خیر خو دی که نه طبیعت خو دې سیټ دی که نه بېسوره خو نه والله نن خو راته ډېر بېچینه ښکاري څه مسله ده وایي بېچینه ده ړوند چین ورسره دی مړه تاسو خو د سره په خبره نه پوهېږي زما مو پېښ ورېږه یاره اوس مو ولیده که نه
سپګه سپګه نه خولې نه مې مړه څه بل څه وباسي یار دا چېرته وه دا ګړۍ وای خدایا ډېر ټیم مو راته ضایع کړو وګورئ پوره 15 منټه او 4.5 سکنډه مو راته بلکل ضایع کړو ښه دا ګړۍ چېرته وه دا مې راته ماما د دوبۍ نه رالیږلې ده پته درته شته پوره په 2.5 لکه روپۍ په 2.5 لکه که چېرته غلو ته پته ولګېده د لاس په دنه کټ کي ولې به رانه لاس کټ کړي ولې مازغه مې خراب دي ولې دا ګړۍ ما څه دپاره راټولې ولې دا غل له زه ښکارم څه شماله یې زبېړه راکړه شکل د غلو دی نو اوس د پلار نه تپوس وکوې سم شه ګوره ښه سم چې مې دا مخکې روان و هغه ته د خبرې جواب ورکوم غله به رانه څنګه لاس کټ کوي د ما په لاس ګړۍ ده او دې ته به ګورم چې د غلو ټیمي هغه څه ټیمي هغه 7 بجې چې څنګه تیاره شي زه به کور ته لکه د منګک د سوړي په شانتې ننوځم او بس غیبېږم غله دې ګرځي ما پسې لاړم سلام علیکم او که بیا د ټیم تپوس کوئ ما نه کوئ زه تیار یم زه الله دې نه په غلو واغېستلی کي کلي کې خلکو خبره خوره کړې ده شاهرخ خان ګیدړ وشو په 10 ورځې پوسه پورې مرغۍ مو نه ویشه خدای خبر چې ګیدړ او په بله بلا وه السلام علیکم څنګه چل دی خیر دی خیر دی وعلیکم السلام و دې نه لیده نه 10 ورځې والله که په سترګو مې هم لیدلي پته نه شته چې په دې خلکو باندې څه شړک را پرېوتې او په دې سترګو یې څه ګلې را پرېوتې ده زما په خیال ډینګ وخوړلي دي چې پوره 10 ورځې شو زه ګړۍ ګرځوم او چاته راډې ښکاري نه زه خو چې د بل سره ګړۍ ووینم 10 کیلومترو کې وینم چې ګړۍ په لاس ته ټکار هم راځي هلکه دا څه بنګ بنګ د ځان څه شروع کړي دي بنګ د بنګ نه خبره را یاده شوه که نه زما چې څومره خیال دی دلته تش ماشي دي ډنکي منکي ټول پکې بنګ یو دا ګړۍ را مبارک شه لکه دا کم ځای وه خدای مو بیخ بنیاد وباسه په ما مو هسې خټک ډانس وکړو نو مخکې نه به مو ویلې که په سترګو مو چوتې ناست وو دا ګوره تاسو زما څومره ټیم ضایع کړو 4 منټه 28 سکنډه او د سکنډو نه پس چې هر څه سره د ټولو زما مو بلا وخت ضایع کړو دا ګړۍ چېرته وه دا تپوس دې وکړو که نه دا ګړۍ ما ته ماما د دوبۍ نه رالیږلې ده په کارګل ورته وایي که کارګو ده په هغې رالیږلې ده پوره په 2.5 لکه ښه 2.5 لکه ولې خاندئ څه چل دی ولې څه چلو شو څو زه درنه لاړم مړه لکه خبره وره ټیم څه دی ټایم پوره 1.5 بجه د الله په امان دا لکه روټۍ ټایم د کور به غلوګانو خوري یا جنۍ تا ته ویم که نه ما ته وې نه ستا نیا ته ویم خو تا ته ویم که نه زما او ستا نه علاوه بل څوک دلته شته درېمګړي ته خو د سره خیال نه دی ډېر تکې تا دا په تاسې چل شوې ته خو ما ته لیونی ښکاري دا درېمګړی څوک دی خدایه پاک اوس تاسو درېمګړی نه ښکاري څه پته ولګېده نه ودرېږه سپږه نه ستا دا سر لاړه شه ډبګري ګارډن له د دې سترګو علاج جو که نظر دې بیخي نه لګي یوازې ستا نه ستا د نور وروڼو نظر کم دی الله څومره ښایسته ګړۍ دی په لاس ته شکر دی چې تا خو وصولي ده نظر دې بلکل ټیک دی ښه ډاکټر ته د تلو ضرورت نشته وره اوس میډمې تا زما تقریبا 3.5 منټه او 4.5 سکنډه وخت ضایع کړلو ښه او دا تپوس دې رانه ونه کړو که نه چې دا ګړۍ چېرته وه دا ګړۍ چېرته وه دا ستا مور نه ده رالیږلې دا ماله خپل سکه ماما د دوبۍ نه په سارګل نه رښتیا په کارګل رالیږلې ده ښه کارګوی که کارګلي په هغې او د دې قیمت دی 2.5 لکه روپۍ الله په 2.5 لکه ولې ته یې نه منې څوک چې
چې نه مني نو اوس به په خپله ومني. دې کې داسې کمالات دي که نه، او دا غړی به زه هغه جنۍ له ورکوم که نه چې کومه جنۍ ویم ووایه که نه چې کومه جنۍ ما سره واده وکړي هغې ته به زه په ډیب کې ورکوم. زه به در سره واده وکړم که نه. والا په ایمان په دې خوشحالۍ کې د سپي اواز هم وکړو لاس راکړه او زه چې ځو زما قبوله ګړی خو راکړه نه. هوښیارې څنګه ګړی درکړم؟ داسې په حال اسانه چرته کېږي. اول به مینه وکړو بیا به پرې سوچ وکړو د واده نه پسې واله. بیا زما مخې له رالې تا ته ما څو ځل ویلو چې زما مخې له به نه راځې. ولې دا ستا خوښه ده څه؟ صحیح مړه خبره د مینې ده. دا د چنګیز خان خوښه ده، هر ټیم ستا مخې له راتلی شي. ما زمري سره د مینې تړون کړی دی. ولې په زمري کې داسې څه کمالات دي چې په چنګیز خان کې نشته؟ زمري سره ډېره ګرانه ګړۍ ده. ګرانه ګړۍ؟ که د هغې نه ګرانه ګړۍ تا واغسته بیا به زه تا سره واده وکړم. ولې خیر خو دی چې زما مخه کې ودرېد. او خیر دی، خو دا راته ووایه چې ته داسې وارخطا ولې شوې؟ تا ته چې ما هغه خبره کړې وه د واده د هغې په باره کې ستا څه خیال دی؟ دا ته څه ګډې وډې وې؟ تا ته ما د واده کله ویلي دي؟ ها تا ته مې نه دي ویلي، کیدای شي چې بیا مې بل چا ته ویلي، خو زه خیر اوس مې تا ته وویلې. ستا څه خیال دی په دې باره کې؟ زه به واده کوم خو صرف ازمري سره. ازمري سره؟ دا په ازمري کې څه داسې خوبي ده چې په ما کې نشته؟ ازمري سره داسې ګړۍ ده چې داسې چا سره نشته. زه خپله لار دې نیسه. دا لا څنګه ګړۍ د ازمري سره چې د جینکو نه یې زړه وړی؟ دا خو د کتو ده. یا لکه دا شپېلې خو ښکته که که نه ما ولیکه څه کې؟ اخا نو ته هم دا شپېلې ښکته که که نه مونږ ونیلې. د ګیدړ کیسه خو ختمه شوه، اوس د ازمري د ګړۍ نه تنګې نه راغلي وو. څه کې ولې څه چل شوي دی؟ لاړمه د معشوقې دیدن له، هغې راته د زمري ګړۍ را مخې ته کړه. ګړۍ خو دومره غټه خبره نه ده، غټ ټیمپیس به درله په غاړه کړم. خبره د ګړۍ نه ده، څه خبره ده؟ په ګړۍ کې پوره کمال دی. څه کمال دی؟ پوره په 2.5 لکه شوې ده. په 2.5 لکه؟ راځئ دېخوا پهلوانه دېخوا راشه، دلته راشه، د اواز اورم، دېخوا راشه. ګورئ زما خبره به په کوله او غوږونو باندې واورئ. د سړی د ښکاري ازمری دی، ازمری صحیح ده. تاسو به داسې کار کوئ که نه، پهله به ورشئ ته به ترې د ټایم تپوس وکړي چې څه ټایم دی، د نه پس به ورشئ ته صحیح ده. نمبر په نمبر به زه یو سړی لیږم، خو په ټایم به یې دومره تنګوئ چې دی دا ګړۍ لړی او زه یې راوچته کړم. صحیح ده؟ خبره وه خو دې خوا پټ شي چې وي مونږ ازمری دی. پهله ته ورشئ. وعلیکم سلام. ها؟ څه ټایم دی؟ یاره ما ته څه پته نشته نو بل چا نه تپوس وکړه که نه. ولې څه ټایم دی؟ کلي کې صرف تا سره یو ګړی دی. صرف ما سره نه ده یار، نور چا نه تپوس وکړه که نه. بس مازغه مو راته خراب کړو، بل څوک درته نه میلاوېږي. صحیح ټایم راله وښیه څه ټایم دی؟ ولې څه مونځ داسې ښځه ټایم درته ښیم 1:30 باچا ته بس خبره خلاصه.
صحیح ټایم خو دی کنه غړې خو دی بې ټایمه نه ده نو څه لکه چې اوس یې درکړم او ځان سره یې ګرځوه خو صحیح ټایم ده که نه د خدای بدبخته ورځه 2-3 منټه به پکې پره کړي مړه خدای مو پېښ بنیاد وباسه دا وګورې دا دې څه کوي لګیا دې غواړو خوند ونه کړو داسې کار وکړه ته ورشه خو دونه بیا تنګ چې ګورې دا ګړۍ لړه کړي ورځه پې وعلیکم سلام څنګه چل دی خیر دی ټیم به څه یار ټیم یاره ګړۍ نشته نو ته وګوره ګړۍ خو تا سره وه که نه یار یاره د خدای خاطر وکړه یار دی ګړۍ پورې خو مو مانه زړه شړۍ جوړه کړه یار دا ټیم تپوس نه لګو چې ټیم څه دی نو دې کله کې صرف ما سره ګړۍ ده نو شلېږي ولې زورونه څه لګې نو څه په لاس کې چې ټیم پته نشي یو ځل یې درته ښیم او دوباره که دې رانه شابه بس مړه جنازې له روان یو یار 2 منټه د پاسه یوه نیمه صحیح ټیم را لوکې جنازه رانه کېږي یار صحیح ټیم دی که نه ولې دا غلط ټیم دی ړوند دی په سترګو نو ته جګړې بیا څه لګې نو څه په لاس کې بس مه کوه څه ټیم دی او څه ټیم دی خپې یم دي څه ټیم دی او خپې یم دي ځه ورکېږه مړه بدماشي نه کې ګړۍ در سره بدماشي دا مړه ځان دیوالي نو پکې ټیمونه ګوره دې غواړو خوند ونه کړو دا خو الټه دې تنګ کړو یار اوس ته بېغمه شه اوس پې درې زه داسې تنګ کړم چې دا ګړۍ به درې دې کور ته راړي زه خدای دې وکړي دې سر ته دې کتلي دي یا ټوپه یم په سر څه خدای دې بیخ بنیاد وباسه زړه دې رانمای که ګنونه بلا راووت لاس مې راوګه په خیر څنګه خیر دی دا دې سم لاس دی بلکل زه ورځه څه کار به دي او کار خو مې دی خو ټایم څه دی ډېر ضروري کار مې دی ټایم څه دی ټایم ولې زما خیال زه تا ته ټایم پیس ښکارم نو په کلي کې خو یو ګړۍ دی هم تا سره ده نو ټایم راته ووایه ټایم نو دې کلیوالو له پکار دي چې نو ځان له ګړۍ والي که نه نو ته ولې واله که نه یو ځل یې درته ټیم ښیم د خدای خاطر وکړئ زه خو مو د ګړۍ پوره تباه بس یو پیرې وښه یو پیرې وښه 6 منټه د پاسه یوه نیمه 6 منټه پس یوه نیمه او دا نور خو پرېوتی دی ټایم دی غلط دی کې واپس راوچت که که نه زه څه وکړم چې پرېوتی مړه صحیح ټایم راته بس یو پې راته ووایه بیا نه ځم اوس په زما خیال دی یو سکنډه ته مړون دی لکه زما د پلار ځه ځه که نه خدای دې ځه که نه ورکېږه که نه دا څنګه چل ده خو ویل چې دی به ګړۍ تا له کور ته ضروري خوند یې ونه کړو ما له یو داسې ځوان پکار دی تکړه چې دا ګړۍ ته ما له وایي وړی عزت دې د لالم دا دی دا وګوره داسې تنګ دی که نه چې ګړۍ ما درتې والي همداسې به کېږي دا ټیم زویه څه ټیم دی او دا چې سره له په خیر دا که نه نو زه څه کې چې دا یم یاره چې ټیم تپوس ده نه کوم څه ټیم دی خپې یم دي ولې څه ټیم دی ولې زه مو څه کړی یم که څه ټیم دی خدای ته وګوره ته خو جنګ کې ټیم څه دی چې ټیم وروره ما سره ګړۍ نشته لاړ شه او که دومره کېږي که نه ګنټهګر له لاړ شه غټ ټایم پیس لګېدلی زموږ ورور ناوخته کړی دی له بازار نه را روان و ټیم تپوس ده نه کومه بیا ټیم یې کړو چې ټیم څه دی په کلي کې خو صرف تا سره ګړۍ ده یار ما معاف کړي که نه د خدای خاطر وکړئ دغه ټیم نه ورته وګوره دا خو زه پوهېږم نه جي داسې کار دی بس تقریبا چې پاو کم 2 دي یاره جي صحیح ټیم وښیه ولې جنازې ته چې پلار دې مړ دی نه جي پلار مې مړ نه دی ورور مې را روان دی یاره نو بس پاو کم 2 دي نو که نه وځې پکې نو تی په ټیم کا بس صحیح شو جي بس چغې مه وکړه ته خو دا که نه خدای ته کور دا که نه وران شه ورځه 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 دا مانا لګیایي د ځان نه څه ټیم دی او څه ټیم دی که ما خیال څه ټیم ولې څه ټیم دی څه ټیم دی خپې یم دي څه ټیم دی خپې یم دي څه ټیم سر یم دی خپې یم دي څه ټیم دی سر یم دی خپې یم دي وای وای وای
یا الله شکر دی خدای د غټ مصیبت نه دی خلاص ربا څه ټیم دی او څه ټیم دی څه ټیم ګنو کې د څه کوو خبره وه ظالمه تا خو ځان په خپله پلان جاړولې ولې ګړۍ دې څه کړه ولې خیر شه څه چل دی ته د کوم طرفه راووتې خبره واوره دا ګړۍ ما له راکړه د لانجې نه به خلاص شي څه به خلکو ته ټیمونه ښې کړي هغه یو وایي څه ټیم دی بل هم وایي څه ټیم دی ما ورته وایي خپې هم دي ته پکې د قانونه راغلی او ته وایې چې ګړۍ ما ته راکړه تا ما ته دا ووایه چې ته ګوګوی که زه ګوګو یم ته ګوګوی که نه ټیم څه دی دا راته پیله ووایه ټیم څه دی بوساڼه دی په سر ده به مې یو شړک درکړی دا شیشې به دې یو ځي او چشمې به دې بل ځي دا ګړۍ چې کوم ده که نه د نن نه پس ما قسم وخوړو چې د ټیم زه به چاته هم ټیم نه خیم بس ته به څه وایې په دې ګړۍ کې څه داسې زه خو یې غر کړم هم دې ګړۍ که نه تباه او برباد یې کړم مرګ ته یې جوړ کړی یم نو مال یې ولې نه راکړې خورای که که نه تا ته یې درکړم ولې مازغه مې خراب دی دا زه ولې نه درکوم دې کې یوه وجه ده دوه وجې دي یوه وجه دا ده که نه چې دا مې د نیکه نښه ده پلار مې د الله وبخي ژوندی دی هغه وایي چې دا مې د پلار نښه ده خو خیر دی مړه هېڅ خبره نه د پلار او نیکه پکې چا راوستی خو دا ما ته معشوقې ویلي چې بس په تا کې مې په دې ټول بدن کې مې د دا ګړۍ خوښه ده نو د هغې خوښه کړې ده واده به راسره کوي ازمریا ته ډېر سخت کمه کوي ولې که تا سره مینه کوي که نه نو هغه به دې ګړۍ ته اړو ګوري نه همداسې به تا سره مینه کوي پته به هم درته غولېږي که نه څنګه دې خوښه ده بالکل مې خوښه ده خو دا سر د تاویږي څنګه نه ځکه ستا په خبره عمل وکړم مړه واله سړیه چې دغه مې ته خلاص خو نه دا څه چرته کېږي ولې زما معشوقه او بیا دا ګړۍ زه هر څه پرېښودی شم کور پلار مور خو مې نشته خو خپله معشوقه او ګړۍ نه شم پرېښودی بوساڼې د الله په امان زه بچی ازمریا ورځه خو زما هم یو خبره په کولو غوږونو باندې واوره چې دا ګړۍ مې تا نه وانغسته نو زما نوم به فتح خان نه ځان خبر کړه خو زه پوهېږم نه چې زه څه وکړم او زه به ځنه دا ګړۍ اخر اخلم څنګه ګوره چې زمونږ نه څه کېده هغه مونږ وکړو چې اوس نه کېږي نو څه وکړو یار دا څه دی څه لار خو راوباسئ که څه وکړو یار تا خو په خپله وکتل څه چې مونږ کول هغه مو وکړل خو دې دپاره به څه سوچ کول غواړي هغه خو مونږ ډېر تنګ کو خو په رضا راله نه راکوي دنه مې اوس په زور اخلو او دله به څوک کتل غواړي زورور صرف یو سړی شته او هغه دی جنګیز خان څه جنګیز خان د سره خو به بیا میلاوېدل غواړي پوره 15 لکه روپۍ به راکې نو هله به دله د هغه نه ګړۍ علم یار چنګیز خانه هسې دا ګوره زیاتې دی ځکه چې ګړۍ چې کومه ده هغه د 2.5 لکو ده او ته غواړې 15 لکه خبره دا ده چې تا له بیا زه 15 لکه روپۍ درکوم نو په کیسهخانۍ کې په 2.5 باندې ولې نه هلم دغلته خو د دماغو کار ونه کړو که نه دا 2.5 لکه چې دي دا زه د خپلې بدماشۍ علمه او هغه څنګه داسې چې دا دواړه چې دي په هفته کې یو ګټ خوري او بله دا 15 لکه زه دی له د هفتې ورکوم دا 15 لکه روپۍ چې کمې دي دا ته دی له د هفتې ورکړي ځکه خو زما بدماشي قایمه ده او ځکه زه چنګیز خان یم خبره واوره داسې کار به وکړو که نه چې زه ستاسو دا شرط ما ته منظور دی خو ګورې چې ګړۍ ومغئ بله نه هماغه ګړۍ به نه به کلر بدلي همکه د هغه د لاس ګړۍ به بس صحیح ده دن بس زما د طرف نم دن
بس کوي که نه کارتوس ګران دي خدای د خوب ټیم دی د ګړۍ مې حفاظت وکړي ربا یا الله څه دي پلاره که ته لا اوده نه نه نو ویښ یم که نه څه چلو شو نو ته خو اوده شه که نه که زه نه اوده کېږم څه چل دی هېڅ نه ده ټیم څه دی ټیم څه دی ولې بغیر ټیمه خوب نه درځي مالا پلاره اوده شه د خوب ټیم دی که نه بارم خلکو تنګ کړم ما هلته نه کور ته راوتښتېدم نو چې کور کې مې ته تنګې تښتم به چاته نو یا لکه ګړۍ رانه ته اخیستې ده زه به مانځه ته ځم راځم نه دا چې د مانځه ټیم شي زه به درته ووایم که نه ځه بس اوده شه ځه ښه به زه ته م اوده شه اوده کېږم که نه خو د دې ګړۍ څه غم کوم که نه دا راته بېل غم دی ستا د پلار نښه ده ځه نیغ لکه د په کټ کې لکه د اوښ ناست دی راته چې اذان وشي بیا ما راویښ که بېغمه شه زه به دې راویښ کړم ځه ته ځه آیا پاکه چې اوس زما هغه وابډه سر شوړولی به دا به څوک لرې کوي وایم که دا د هغه جونۍ خوښه نه وی که نه په والله که دومره حفاظت مې کړی وی وابډه مې څه کړه او ځه که نه یا خدایه پاکه بټن چورته نه بټن خو مې دغه شو صبر وکړه شاس خو به ډز وکړي دا عرض شو دغه ګرم شو زه غله که په قسمت کې دی شاټي که نه نو یا الله خیر ما سره ونه لګي په یو کار واوډه به پټه کړو بیا به بټن ووړم الله دې ملشه جنۍ نه رښتیا ګړی خوځو خبره واورئ ډېر په طریقه به ورو کوزېږو چې کشار وونري او راویښ نه شي نو ورو که نه وګونو ماره راځئ راپسې نو کولې تا ته چا وې چې د سره جنګېږه دا خو منګکانې نیولي ودرېږئ صبر وکړئ ښه خود تاسو هغه پلار هم خو دا بټن وام صبر وکړئ ښه یاره نو اوس که پلار ویم نو خلک به وایي چې سکه پلار یې غواړو نو ناسکه پلار نو تا ته څه ضرورت ده چې منګک ته لاس وړئ نه ستاسو دومره جرت منګکورو چې تاسو زما کور ته بې پردې را دننه شوي یا تاسو خور او مور نه لرئ وور لرونیه تا کره دیس وکړه خو دغه دوه ټنډان یې مونږ خو راغلي دې ګړۍ پسې یو دې ګړۍ پسې راغلي اوس به دنه شړۍ جوړه خو مینه راسره نو ته دې خوا راشه کله چې راتلئ نو ما ته به مو
تاسو ته سم نه وایم تاسو ته راشم سنډه راپاسه وګوره جاړي شرمېږم نه راغلی یا الله دا کوم وخته پاتې شو ډاکوان د دې نمونه ته پیدا کړو ډېر بد ښکاره ډېر پلاره ته د املا را دې خوا کښېنه ګرمه کېږم خو نه سم درته نه ویم نه اوس تاسو ما ته ده ووایي که نه چې تاسو سره څه وکړم یاره پلاره پخه وویه نه په دې چکې کې دا ګورې زموږ غوښه نه پخېږي ستاسو غوښه خوري به څوک ولې زه تاسو ته سړي خور ښکاره دا خو مې د غوسې نه ووایي یوه خبره ووایي داسې کار دی که نه تاسو سره دوه لارې زه تاسو تاڼې ته زموږ یو نامه ده چنګیز خان د ده یم نامې شته خدای توبه یا الله توبه یا خدای توبه خبر اور د نامو جامو والا درېیمانو ته وړوکي منګکه پټېږه مه د مخ در باندې وه زما ګړۍ پسې راغلي خو نه جیل ته مو نه بوځم یوه لار بله ده یا به جیل اختیاروئ او یا به ما سره په سیکورټي ګارډ کې نوکراني څه مو خوښه ولږه زه لږه سلا کومه سلا وکئ خپل ټبردارۍ سره سلا خوا ګوره شکل دې لکه د نولي دی داسې کار کوي دا سیکورټي ګارډ خلک وایي هېڅ پته نه لګي چې مونږ د ده ګنمېنان یو که دی زمونږ ګنمېن دی ټیک ده ټیک شوه دا سیکورټي ګارډ مونږ ته منظوره ده بس منظوره ده که نه بس د نن نه پس به ما سره یې څه چې زه وایم هغه به کوئ هر کار ته خو مونږ غاړی نه کړو څه چې ته وې نه نو زم در باندې هغه کار نه کوم او که نه دې پلار یې که دا دې پلار دی ځکه نه ته اوده شه که نه څه نیغ ولاړې څه د پردې خبرې به مونځ ته به دې بیا راپاسم ټیم خو وګوره چې ټیم څه دی ټیم خو دا نور بې ټیمه کړو که نه زه د مونځ ټیم دی ورځاله د مونځ ټیم دی ځه که نه واسکټ خو واچوم که نه وه خدای اوس چې واسکټ یې دلته کې چای شته چې چای وڅښو چای پیالۍ کې به ډوب شي ما څه کې کپونه غټ دي ویښ کېنه ویښه ویښ نه زه غله مې ګیر کړی او که نه چېرته پلاستیک لوټې در نه ونه تښتي ګورې نه به تښتي یا خدایه دا پلار دې په کباب خرڅې نه ولې داسې کار دی که نه یو منټو هسې در باندې دا خوا لګوي خو که نه د وس د لاندې مي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلې ګوله څنګه یې ښه ټیک ټاک نیټ ته ولاړ یو الله دې عزت وکړه پرون هم څکلې ده ځه الله دې مل شه الله دې مل شه ولاړ یې هلکه او نیکه ولاړ یو نو به زه خیره سره کار وشو ښه څه تپوس خو مو نه کولو نه بس هېڅ تپوس نه کوو ځو او که نه زما څه ضروري کار راځئ دا یو یاره واره یم نه که نه سر خوړلي یو مصیبت نه دی دلته ودرېږئ او زما خبره په کلو غوږونو واورئ وایه ښه خبره داسې ده که نه چې دې ګړۍ پسې ټوله دنیا لګېدلې ده او که دا ګړۍ اخوا یا دې خوا شوه نو ګوره ستاسو خیر نشته خدای راسي چې سرمن ده نه وباسم او که ستاسو نه مې سرمن ووښکه نو خدای خبر شه چې څنګه به ښکارئ یاد ساتئ ګوره زما به دومره حفاظت نه کوئ د دې جینۍ مطلب مې دا د دې ګړۍ به ډېر حفاظت کوئ راځئ ما پس
جوج ما پسې راځئ په کوم طرف لاړئ ما زه حیران په دې یم چې چنګیز خان ته ما 15 لکه روپۍ ومنلې او هغه بیا هم ازمري سره لکه د سکیورټي ګارډ روان چې دا ولې زه هم حیران په دې یم چې خبره یې تا سره وکړه 15 لکه روپۍ تا نه واخیستې او لکه د ټوپکمار هغه سره را روان دي دا څنګه چل دی یار کیدای شي هغه ورته 10 لکه روپۍ منلي دا څه ویلی دی وی ما ته زمری معلوم دی هغه سره خو د روپۍ د رقم نه لګي نو 10 لکه روپۍ د کوم ځینه ورسره رالي چې ماما ولا د 2.5 لکو روپو ګړی رالیږلی شي نو کیدای شي 10 لکه روپۍ هم ولا هغه رالیږلي صحیح ده کیدای شي چې ستا خبره هم ټیکي خو نه داسې نشي کیدی که هغه چې ماما 10 لکه یار یو خبره بله ده دا خو هم کیدای شي چې دا ګړی اړو د 2.5 لکو روپو وي نه او زمری دروغ وایي ازمری دروغ وي او که رښتیا خو ګړی هم هغه سره ده او جینۍ هم هغه سره ده اوس به مونږ یو بل کار کوو زه به اوس چنګیز خان جرګې ته ګیم هغه ځکه چې ما هغه ته منلې وي 15 لکه روپۍ ماله به اوس یا هغه راکوي ګاډۍ که نه او یا به ماله راکوي 10 لکه روپۍ صحیح خبره دې اوس وکړه ځئ چې ورځو پې جرګې ته خو به دې مونږ اوس کېنو چې زه دا غلا پسې ولېږلم ما د ګړۍ دپاره نو هغې خو ما له شاټ راکړو اوس په مړو ما لکه مونږ هم در سره ښه تاسو مې ذهن نه وتي وایي 3 واړه به مړه اوسه ګوره چنګیز خانه زما په خبره باندې لږ ځان پوه کړه خبره زما اوس ستا زړه په زړه دا جرګه به دې د منځه وباسو زه ځم ملامت اوس خو ته ازمري سره سکیورټي ګارډ یې بلکل صحیح ده تاسو ته اوس پته چې دې ګړۍ له شاټ څه ټایم ورکوي څه ټایم یې نه ورکوي زما صرف ګړۍ پکار ده بس خبره ختمه ده خو چې څه ټایم کې درته موقع میلاو شي ګړۍ ترې اوچته کوه ما له راورسه او ما نه خپلې 15 لکه روپۍ واخله خبره ختمه ده نو اډوانس خو پکې راکړه که نه اډوانس اډوانس در به کم ځه به ټیک شوه ټیک شوه خوښه مې ده ځه الله په امان ځه خبره به اوس له جرګې ته تله نغ د شوړتې نه له نغ ده ټیم سره کار غوسو او که نه ستاسو غم هم پکار وي 15 لکه روپۍ هفته رانهلی نیکه مونږ نه لامبو ښه دا تاسو لامبلو له مې نه دي راوړي یار د مونځ ټیم دی او 10 چاردام کوم او تاسو یو کار وکړئ داسې کار وکړئ که نه دا ګړۍ در سره کړئ چېرته اوبه پکې لاړې نه شي یار دا څنګه دا ونیسه ګوره خیال کوه که نه یا الله ته راته معافي وکړي ګوره چې دا ګړۍ غیبه نه شي یار چېرته یې او خدای مو بیخ بنیاد وکړه په کبلو کې ننوتئ که یلکه کوم ځای دې کې هم نشته خدای مو بیخ وباسه تاسو ورک شئ خو ګړۍ څه شوله ګړۍ په کوم طرف لاړه ګوره ځان به مړ کړم خدای دې تباه کړه پلار نښه مې کټ دیوالو زما خبره وره کړه ستا د پلار نښه وه نو زما خو هم څه د نیکه نښه نه وه خو د پلار نښه مې وکړه نو خو تا خبره خو وره تباه کړه د پلار نښه مې وکړه و بابا دا اولاد د پلار نښه مې وکړه د ستا د پلار نښه و ما خو دا نه دي ویلي چې ستا د مور نښه وه که نه
نه تا ماته دا ووایه چې تا ایله بېله هغه کړلي سره سره ټوپک مار پوسته نو خو ما خو وایي چې دا د دنداسي ډکي دي دې کې به وفای ما ته څه پته وه چې دوی به هم بې وفا وه نو غداره به خېږي هو که ته راکړه دا لرګې ولې در کوم سوځي خوا مې وایي خبرو وای سترګو ټپ شي منم دی چنگیز خانم منم دی وشه زمونږ نه منې کمال نور به د چا منې داسې کار به وکړي که نه چې لاړ وشي بینک ته صحیح ده دا د 5 لک روپو چک دی دا به منیجر ته وښیې دا به 5 لک روپۍ درکړي صرف دا چک په وته ښیمه خپل د شناختي کارت فوټوکاپي به ورسره کړي زما خو دا شناختي کارت نه دی جوړ دا څه ویل او که نه د شناختي کارت د دم نشته بیا داسې کار وکړه دا له به زه د خپل شناختي کارت کاپي درکړم هغه ورسره ټچ کړه او 15 لکه روپۍ دې واله وګوره باقي نورو سته پوه شه او زمری پوه شه هغه سره ګوره زما کار نشته صحیح ده بې فکره اوسته زمری او زه پوهېږم راځئ هلکه زمری ته به څه وایي هلکه زمری پرېږده کاغذ چې ته صفاني نه نه چک خو دی نن سبا خو چک چې چا دله بوګس درکړو یا بینک کې پیسې ني نو هغه سړی جیل ته ځي زم وړو موچونې ما خوړلې ګوره سلما ته زما په خبره باندې ولې عمل نه کوې ګړۍ چې کومه ده هغه ما نه غلو پټه کړې او غله م راته معلوم دي دا نه چې ما ته نه دي معلوم خو واړه واړه دي ګوتو ته نه راځي او چې کله ګوتو ته راغلو که نه نو سره د ګړۍ به یې تاله راولم او دروم به چې دا دي زمونږ ملزمان ته څه لغم کې خامخا به دا ګړۍ زه تا ته راوړم چې تا کله ګړۍ روړه بیا به ماله راشي لکه زه ګړۍ نه م سپک یم غم مه کوه دا ګړۍ به زه تا ته راوړم ځکه چې زما ستا مینه ده I love you وعلیکم السلام یاره بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی ټیم به صحیح بابا جی السلام علیکم څنګه روغ جوړ تکړه برابر نیکه د مړي خیرات له روان یم څه ټیم دی ټیم راته وښیه یا لکه دا ټیم څه دی سم ګنټهګر دې په شا کړی غرق برق یې کړم خدایا که ما ته دومره پته وی چې دې ګړۍ کې به دومره مسلې نو ما به د خپل سکه پلار نه دا ګړۍ نه اخیستی ده زه خدای بیخ مو نه یاد وبه نو زه اوس دا ګړۍ د کوم ځای نه را پیدا کړه السلام علیکم وعلیکم السلام په خدای که ما سره ګړۍ شته وروره د ټیم تپوس که کې لاړ شه ګنټهګر کې وکړه ښه د ټیم تپوس درنه نه کوم نو څه چل دی بیا زه یم څه مسله درته ولې داسې پریشان مسله یوه خو نه ده چې درته ووایم که نه 5,380 مسلې دي یار دا دومره مسلې او که نه زه اوس تا ته څنګه ووایم یار
او ته څه مسله خان یې چې ما ته مسلې حل کړي؟ مسله خان نه یم خو چې سړی چاته زړه خبره وکړي کیدای شي چې دا مسله دله حل کړم. دا ټیک دی په تا به بروسه وکړم درته به ووایم که نه ځکه چې زما په زړه م بوج دی. زما نیکه دی الله ستا د نیکه سره وبخي که نه زما د نیکه یوه ګړۍ وه. څه شی و؟ ګړۍ وه. ټیک شوه هغه زما پلار میرات مړي ته پاتې شوله نو چې پلار ته مې پاتې شو نو د پلار په لاس مې وه په ټیم نه پوهېدو نو ما ورته وویل چې سرخوړلې ګړۍ ما ته راکړه نو ما ته یې راکړه. نو چې ما ته یې راکړله نو ما ځان سره د ګړۍ دپاره سیکورټي ګارډ پېژني ګارډ که نه هغه مې ځان سره برتي کړو جره دا ګړۍ څوکه خوا دې خوا نه کړي که نه نو بس چې هغه مې هغه کړو نو هغوی رانه هغه ګړۍ پټه کړه. نو پلار اوس ما نه ګړۍ غواړي او هغوی پسې ګرځم خو چې میلو شي نو غیب شي چې میلو شي نو غیب شي آخر زه وکړم څه. دا خو اسانه مسله ده. څنګه؟ تاڼۍ ته لاړ شه او رپورټ پرې وکړه. تاڼۍ ته لاړ شم نو خدای دې دا د بریتونو سره ډک شکل و نو دا خبره خو ډېره قیمتي مخکې دې ولې نه کوله په والله چې ډېره زبردسته مسله دې راته حل کړه ښه ټولې مسلې دې ډیلیټ کړې. اوس داسې کار کوو که نه چې د تاڼۍ له را سره هم ته لاړې نو ډېره به ښه چې ورځو راځه ما پسې. دا واخله سلما ای ګړۍ ودې کته ستا شرط ما پوره کړو اوس به زما او ستا واده کېږي او ضرور به کړي. صحیح ده تا زما شرط پوره کړو زه به اوس تا سره واده کوم. ما هم دا ستا د خولې نه اورېدل سلما ای د دې ګړۍ خیال به زه د خپل ځان نه هم زیات ساتم او پاتې شو ازمرۍ نو د ازمري هغه پلار هم دا ګړۍ زما نه نشي اخیستی ولې چې دا ګړۍ ما پوره په 15 لکه روپۍ باندې اخیستې ده. صحیح ده بس د دې ګړۍ خیال ساته بېغمه شه. سلام علیکم صاحب. وعلیکم سلام. ورګه صاحب نه دي ویلي چې کېنه او ته کېنې کېنه وایه ځوانه څه چل دی؟ مسله دا ده که نه چې زما د پلار یوه ګړۍ وه څه شی دړۍ وه؟ زه چلېږه شړۍ وه په کم سیرو دا ته څه په ګډوډو ایسیچو صاحب لګی زه درته وایم زما د پلار ګړۍ وه ګړۍ ټیم چې پکې خلک ګوري. نو بیا دا چې هغه ما نه پیریانو پټه کړه او زه په پیریانو باندې پیار کوم. پیار ورسره کې؟ خدا کم سړي ته دې راوړ پیار نه نو ته پیریانو باندې پیار کې کله چې ته هم تباه نه کا پیریان وګونو ونیسه پاکو سره لاندې کوتل یو نه بازا پیریانو باندې پیار کوي. بنیادو باسه مړه چې داسې مشوره دې راکړه په کوڼ دې واړولم سړی د دې نه خو د پلار هغه وان ښه وو زه څه خبر وم چې تا له مخې له راتلم دا سزا به مې نه خوړه. زه به راتلې پلاره کینه غوږونه ونیسه همداسې ښه همداسې زما د پلار ګړۍ جلدی مشه د پلار ګړۍ مې ورکړه. څه شی؟ د پلار ګړۍ مې ورکه ده. اچھا مې وکول نه کېنه یو لو سپیکر به دې راوړی وی ځان سره چپه وطنېدار صاحب دې زوی رانه دا ګړۍ وړې وه اوس راته وایي چې ګړۍ ورکه شوه. د دې ګړۍ پرچه کټ کوي او دا ګړۍ را پیدا کړي د پلار نښه مې وه. پلاره ته یې په یار ته راغلی دلته که نه سوال غوښتو ته راغلی که ستا د پلار نښه وه نو زما هم د سکه پلار نښه وه که نه زه ولې داسې نه ژاړم چې ته ژاړې. دا پلار دې وایي څه بله وژنم همشه تو سه فیار پده کې خامخا ګړۍ مې ورکه ده که نه د پلار نښه مې ده. نو ته شرمېږم نو چې په ما باندې فیار کې
ګوره دا حاجي کمزولی مې وی نو اوس به مې درنه یو پړک وښیه هله پلار ته وایي تاڼېدار ته مثال کې ته ورباندې وایم نو په رښتیا خو د نه وم پلار مې نه څنګه دې والی شم نو د پلار نه ګړې پټې په خلکو یې خرڅې زما د پلار نه غروله زه پویم کون صاحب زه پویم داسې کار دی که نه چې ته په ما یار مه کوه زه درته غلونه را پیدا کوم چې ته په ما FIR وکړي نو ما به دوی په حوالات کې بند کړي نو بیا خو به ستا ګړی نه پیدا کېږي ما پرېږده چې مجرمان درته او مجرمان هم راته معلوم دي ښه تاڼېدار صاحب زما ګړی په کاره ده زه درته مجرمان هم ښیم که نه بس نو هغه به درته مجرمان هم وښیي نو بیا سره د مجرمان یې وتړه خو ماله زما ګړی نومونه راته ښایه ښه جي نومونه یې درته ښیم کې به نو جینو ښه جي سرکاري د خیر دی داسې کار دی که نه جي د یو ډاکو نوم دی چنګیز خان بس ته په خپلو زبان کې ولیکه ما چېر څنګه د بلو چنګیز خان دې ولیکلو ارباز خان نه ولیکه ارباز نه دی که نو څه دی اوس اصف خان ونه لیکې چنګیز خان کون نیمه اورمه حاجي ښه جنگیز خان شاهرخ خان پتې زه ووایه شاهرخ خان ښه اورمه شاهرخ خان ښه بل ولیکه نعمت خان نعمت خان بالکل جی او نصیر الدین شاه دی نه والا نه دی یاره دا بیا پرېږده انډیا دې پکې ولیکي که نه او جی حاجي ټیک شو جی او یوه جینۍ ده که نه جی یوه جینۍ ده خو د هغې لکه زما په شک دی هم پکې ولیکه نوم یې څه دی نوم یې جینۍ ده نو جینۍ مور خو مې ده نو نوم یې څه دی یاره بس ته ولیکه څه ولیکه نو دغه ولیکه ګلپاڼه ګلپاڼه سم نوم خو دې بله لیکلی دی ګلپاڼه بس او جی همشه نه رښتیا همشه زه سهار له راځئ که نه دا کسانو ما راغوښتي نو تاسو بیا په جنګلو کې ښه اوس ورځئ زمرې تلې بتاڼه کې بهر کړې یا خامخا به پته لګي وای خبره وره نو یو کار بل ولې نه کوم چې داسې کار وکړو که نه دا ګړۍ به زه تاله درکړم ته ځان سره پټه کېږده چې کله د تاڼې خبره رفه دفه شي ماله به ګړۍ راکړي یار اوسه پورې نه راکول اوس ماله ګړۍ راکړي زه په ګړۍ څه کوم چاله ورکې هغه ورکه زما نه ده پکار یا پهلوانه ته دې پوه که که نه یار دې ولې نه پوه یاره چې دې کار کې موږ به راولئ دې ځان سره کېده خیر دی زه دې زما د ګړۍ نه توبه ده توبه ته پوه شو ګړۍ دې پوه شو پهله خو به یې ځان سره تاوله راتاوله چې جینۍ یې کتلې وه دا خوښه ده زه خو یم ګړۍ به دې ځان سره کړې ځئ راځئ یا الله ما ته څه پته وه چې دې ګړۍ نه به دومره غټ غضب جوړېږي خو زه خیر دې کې به یې خیر څه چل به جینۍ ښه دی چې زما مخې له راځي تاسو زما ډېر زیات ضروري کار ولې خیر خو دی خیر دی او دا راته ووایه چې دا ګړۍ چې کومه ده دا ستا خوښه وه او که نه ولې نه خوښه دې وه دا ګړۍ به زه تاله د واده نه مخکې په تحفه کې درکړم نه نه زه نه علمه زما نه ده خوښه خبره وره لانجه نور څه نشته ازمري په تاڼه کې FIR کړی دی پوه شوې په دې ګړۍ باندې او که دا ګړۍ ما سره ثبوت کړه سرمن به رانه په والو بس او که ما تاڼې ته وغواړې دا اوس ته نه دی نه نه زه نه علمه خبره وره نه نه یا الله دې ګړۍ نه خو ما ته ډېر غټ مصیبت جوړ شو دا الله دې خیر وکړي زه همداسې کار کوم که نه چې دا ګړۍ کومه ده دا دې ګنو کې پټ اکدم نو زمري ته به څه پته لګي چې ګړۍ ما سره
دې د ګرو د پټي نه خو دې سم لیټرین جوړ کړی دی یو پکې اوس هم ناست و په خیر شاهرخ خان سړی مه شې ظالم هم تا پسې ګرځېده څنګه یې شینا څنګه یې یو کار نه کوې چا ته غږ ونه کړې دا ګړۍ ده دې په ما ته وګوره دا ګړۍ دا ګړۍ دې تاله در کوم ځان سره امانت کړې بیا به ماله واپس راکړې زما نه ده پته ولې ازمري په داڼه کې زما نوم ورکړی هسه یار او که نه خبره وره ته چېرته روانې تاڼې ته روانې نه جي زما داسې کار یو چنچڼ ولې چنچڼ ولې خبره وره که ایس ایچ او صاحب له چا ته تاڼې ته لاړې که نه چې زما نوم ورته وانهلې چې ګورې ګړۍ در سره ده ښه نه زه شابه ده کشار و نری سپیگمون هم دیر تیز ده غرق پر شم چنگیز خانه مولا خود گوتو تراکا ای خدای دې ګوتو ته راکړه نو په خدای چې سپیرکۍ د نه جوړوم همداسې د خولې ته اچوم اوبه هم در پسې نسکم بغیر اوبو د تېروم په خدای که دې پرېږدم قسم په خدای که رانه بچ شي کش مه کوئ که نه زما ګړۍ به په ښي لاس راوباسې تا ته وایم چنګیزیا په ښي لاسه زمري ماما کاکا قسم مې دې په خدای که ګړۍ ما سره شته ګنې والله چې په دې کس لاس مې نه در کړی وی نه ما چې اودس چاردام کولو که نه نو ګړۍ ما چا ته ورکړې وه هم تا ته مې چنګیز خانه درکړه چې د دې خیال کوه او چې زه د اودس چاردام نه پس راغلم نو ته لکه د پیري غیب وې اخر په کم طرف لاړې ما خو دربو کې مو کتې زما غلم ته یې بېوقوفه قسم مې په خدای زمري ماما چې ستا په ګړۍ کې څه چلو چې تا څنګه ما د ګړۍ راکړه نو ګړۍ مې غیبه شوه او مونږ هم غیب شو پته نه لګي ګړۍ هم غیبه شو تاسو هم غیب شو نو څنګه پته نه لګي یلکه الله دا خو بیا خدایا یلکه ستا خبره بالکل ټیک ده ښه ستا خبره ځکه ټیک ده چې دې ګړۍ کې څه چل شته ځکه چې وایي ګړۍ غیبه شو نو مونږ هم غیب شو یا الله ته راباندې پردې واچ پوهېږم نه د دې ګړۍ نه خو ما له عذاب جوړ شوی عذاب اوس به زه داسې کار کوم چې دا ګړۍ به زه دلته لاړه کړم ما لاړه کړه
نو زاړو غل نه د پولیس والا ما سره څه کوي وایي چې غل نه نو د باچا نه مه یارېږه ما زه راډو ګاډی نه جینۍ هم نه دي بل هم نه دي ما ته هم پته نشته چې ګاډی څه شو یا الله یا الله زما د پلار نښه ده زما د پلار ګړی ګړی که د پلار ګړی وه یا الله پټک دې زما سوال قبول کو شکر دی خدای چې ګړی میلاو خو یا په دې کې د ګړی خو لانجه روانه ده په تاړه کې خو زه مړه ګړی به جب کې پټه کېدمه او بس چاته به حل نه ویم چې ګړی میلاوه شوه ځان به پیشپیلی کړم په سمدکه به زه ویمه زما د پلار ګړی زما د پلار نښه زما د پلار ګړی دا کسان ماروسی دي شناخت یې وکړه حاجي خان لکه په تا خو زما شک راځي او ظالمه ته خو خپل سړی نو تم په درته کې په تالاشۍ کې ولاړ شرمېږه نه ته په قطار کې ولاړ دې زه به سره ولاړ نه یم زه بس غلطي وشو ما پسې راځه خلک ګورو که نه خوله پکې معلومو وایي سر دې ښکته کړی داسې تاو شه مړه نه دا خو نه دی دا نه دی زما په خیال مخکې شه مخکې ښه سړی هم پکې ولاړ دی یا لکه ته بدماشۍ ته راغلی که تالاشۍ ته دا ټوپۍ زه یم نور هم کږه که پوره نه ده کږه یاره خو څه نشم ودرېږه ته په بوساڼې باندې د پاسه چرګوټی ناست دی ته یې خوښه ډال هم شاته لګولی دی خدای ته به داسې دې خوا راته شه ګنټګر صاحب وای جشنې سرې هم پکې راغلي نه ته ما ته ده ووایه که نه چې اول دې ما سره مینه کوله چې ګړۍ مې درته وښودله دوکهبازي او چې ګړۍ د ده لاس ته لاړه نو بیا ده څه شو هلکه خدای دې ونه وه ته پېژنګلو کې که ته شپونه کې حاجي خان نه جي دا زړه خبره ده سیټو صاحب خیر دی نو چې ګړۍ دې ده ته وښودله که نه نه نشته ګړۍ دې ته ده وښودله نو بیا ده پسې لکۍ شو زه دې پرېښوم زه تفتیش کوم دی خوښه خورې دا بې موره بې پلاره چاره اوسه بیا دې بې خو نه باسه ته خو غل نه یې ته خو کچو پخه کې چرته کښېنه ته دې څه کې راوستی بس ته په توکل راوسې بیا کور ته لاړ شي اوده شه ښه تا هغه نیکه غلا نه شي کولی سترګې دې شنې دي تا کوم څه تیاره شته خو نه خیر دی جي معافي غواړم وی نه دي ځه اله صاحبه نو تا به خپل بچي هم تاڼه کې ودرولي دي نو دوی غریب سورزیده غلي دي غلو باندې مې شک دی چې دا دي او که نه ویې ګوره اله قسم په خدای دي چې غله هم دا دي خدای راستي هم دا دي دا درې واڼه دي چې ګړۍ هم دوی پټه کړې ده رښتیا وایه نه جي نو قسم خو پې نه شم خوړی خو دي که نه وی چرګوټو تاسو کې تیاره ده سیبه دروغ وایي اله یو میز ته ننوتو ودرېږه ورک نه شي چې ګوره ادرابو کې هم غیبېږي روزه سرطان وی مالک انا روزه راځه تمام کېږي انا تعبي در کومه ده روزه تعبي در کومه ده ونه ته چې ګوره خیال کوه تعبي در کومه تعبي در کومه نه انا برسه شو چتي څه شو والوتو اوس پسې ګرځه درته مې وی چې کابوی ته کونه نریچه صاحبو کلونه څه شوه کلونه د روزه لکه کلونه د روزه ده کنه الا
هله موټر مې دلته وړی دی موټر دا مې موټر وګونو ونیسه وګونو ونیسه غوږونه ونیسه صاحب تا خو په دې ماشومانو باندې غوږونه نیولي منم چې دا غله دي خو اوریجنل غل خو دغه یو هم دی که نه چې دی ګیر کا ګړی اصلي غل خو دغه دی ولې ما څه چل کړی دی اوې بیا تا سره ثبوت څه دی چې ګړۍ ما پټه کړې ده وګوره ورسره ګډېږي مو سچو صاحب وی ما چل څه چل کړی دی خیال ده دی مایکل جکسن دی بالکل تاسو ته کم نه یاره صاحب که ګورې که نه اصلي ګوره دی به دا ثبوت معلوموي اصلي غل دا دی رام جانې کوزې که نه بس معلوم دی کوزې خو بیا ښکاري نه که نه ورشه ته وګوره دی پوره وګوره پوره وګوره دی خوچه بوساڼې دا والې کې ثبوت به اوس دی معلوم اوسې ګرځوه ها خپلو کې پوس پوس کوي جي لکه څه وایم ګوشه همدې دی نه زه وږې ومه نو ما ورته چې لږه روټۍ رانه راوړه امبرسه وا یا لکه دا تاسو خپلو کې دا غوبل جوړ کړی دی زه څه لپاره راغلی یم دا ناظم تاسو اوس ګر ښکاري ناظم چې نور څه کاري خو همدغه تحصیل او کچرې او تاڼه کاري نو که نه دام نه چې کولی نو بیا دا څه وکړو چې موږ له خپل لوټ واپس راکړو غلی شئ یا چې چو صاحبه د دوی د مسله داسې حل نه کېږي چا نه چې غلا شوې ده هغه ځان سره کباکي ډول پرېږده هلکه تاسو ځئ او ته ایسا شه هلکه راځئ هلکه راځئ ته کوم خاروان یې زه سره څوک وو دا خټي مهرباني الله دې کړه کښېنئ ته ودرېږه کرسۍ بله نشي پوهېږې که نه جي دا والا کارډ دی دې باندې نمبر لیکل شوی دا سپو والا کارډ دی نمبر به میلاو کې تا ته به کس راشي هغه سپي به درته راشي تا ته به غله تا ته معلوم کړي دا والا کارډ مو معاف کا بس جي کار وشو ناصر مومن سپو والا دم سپي ساتلي ښه جي بېغمه شئ ښه جي بس اوس کار وشو ستاسو بې فکر ناظم صاحب دا پوره غم نه دی خلاص لکه څه خبر یې وکړه د څه نه هغه زمري خو د غلو معلومولو والا سپی راوستی دی نو راولې دي که نه ولې موږ څه غلي اوسه غلا خو موږ نه ده کړې وای و یار که غله یو که غله نه یو خو د غل ملګري خو یو که نه یار و یار پرېږده دا انګار جاړې لوړ جاړې موږ دواړه خپل یاران یو وای پرېږده دا خبرې واه چې زما د پلار نښه ورکه کړې ده ګړی پته نه لګي او دی راته په خواږه خوبونو پروت دی چل دی د ځان مې د سکر مې زیل جوړ کړی بیا څه شړک را پرېوتو که داسې د په ما باندې دغه جوړ کړو څه چل دی چغېږه ما زما د پلار ګړی دې ورکه کړې ده کښېنه دې سر زما د پلار نښه دې ورکه کړه مولا دې تباه کړه او په خپله دلته په خواږه خوبونو پروت دی دې سر ته کښېنه کښېنه دې سر ته نه شه سر پاسه که نو ته په دې نه یې دې خوا شه زما خبره وره پلاره ګوره داسې کار دی که نه چې دا ګړی به د خیره سره اوس پیدا کېږي نو څنګه به پیدا کېږي سپی پېژنې سپی سپي ته سپی ویم مړه سپی مې راوستی دی او سپی به غل معلوموي الله دې کړي چې هغه په هر چا ورلو پلاره که ته هم وي ګوره ګیله به نه کوې د سپي کار دی د هغه د سپېږمو داسې سنسر دی که نه چې مخې سره به غل معلوموي چې غل یې راته پیدا کړو تانیدار به راشي غل به ګیر کړي تا ته به یې راوړم ته پوه شه او غل دې پوه شه اوس یې خوند وکړو اوس یې خوند وکړو د انسانانو نه پاتې به اوس یې خبره سپو ویلم دی ګړی مې په کاله د مولا دې غرکه یلکه دا چې پیدا کېږي که نه څنګه پیدا کېږي که ستا د پلار نښه وه نو زما د چا نښه وه خو زما هم د پلار نښه وه ستا د کومې ډېرې پلار زما و ستا نیکه و
خپل اواز وکړو خلک به دې کره خرم را اوخه سیبا خبره دا ده چې تاڼې پورې خو یې ورسولو ستا په ټوله خبره ته ورسېدم د دې مسلې نه به زه بېغمه صحیح ده صحیح ده نیکا په غضب تېړو دي دې بې لایسنسه ټوپک سره څه وکړمه غدې کښېنه مړه په خپله دیره کې م یارېږئ وی ټوپک دا د سپو والا نمبر چپ هلو هلو السلام علیکم جی اسپو والا څه خبرې کوې وروره دا خبرې ورسره وکړه هلو ته سپو والا خبرې کوې ازمری دی ازمری ته ورسره خبرې وکړه سپیکر هم پلان کړه هلو خبره داسې ده که نه جي زما یو غل په کار دی چې ما ته سپی معلوم کړي لرې شه زما سپی په کار دی چې ما ته غل معلوم کړي یار ته ورسره خبرې وکړه ورته ووایي چې زه سپو والی یم ما سره سپي شته دی کوم سپی دی په کار دی غپېدو والا سپی دی په کار دی کوڅه ډز سپی دی په کار دی زما هغه سپی په کار دی سړی چې لمن نه رانیسي غل والا ها وبشي بس چې دا غل راته معلوم کړي که نه ته بیا زه پوه شه او غل پوه شه خپل سپی دی شړه خدای په امان اوس مسله نوره مساله شوه ځان نه به د سپو والا جوړ کړم او ستا دا سپی به بوځم ستا سپی غل څه پېژني او که نه اوم زما دا سپی بوځه او زمري ته ځان ورسوه ما د دې مسلې نه خلاص کړه ځاله شبه ټول کار اسانه شوه سم او که نه زموږ خپل سپی دی وی به یې کړو بخیر علي ماما بخیر هلکه ګوره زه غل نه یم ښه دا دی د خیر اوی څه کوي یار اوس مونږ غر کوي که څنګه ما ګړۍ نه ده پټه کړې پیره په خدای که ما پټه کړې که په اصلي غل باندې خو چې څنګه یې ووینې که نه د دې مرغوټ ته خو ګوره غل نه یم دا ستا دا سپی څه پراډي ما ته ښکاري غل چې څنګه ګیر کړې که نه مخې سره پې چاک لګوه راځه ما پسې وایه که نه څه دپاره دې راغوښتې سلما ته مې دې دپاره راغوښتې چې غل معلومولو والا سپی تا سره دی او ما سره دی نو بیا دا چې چېرته ما ورته ونه ښیي نو چې څوک غلي هغه خو به ښیي مړه سي چل وکړه که نه چې ما ورته ونه ښیي نو زه څه چل وکړم خیر دی واده به م در سره وکړم سي چل وکړه ښه ته رښتیا دی تاسو کینئ سچو صاحبو کینئ پلین شئ ښه زه اوس سپی راغواړم ښه بس اوس هر څه به اوس صفا شي دا ګز او دا میدان سپی دی ځیر شي نه نه جي چک دا په غل لګوي جي ته خو غل نه یې دې خوا راشه سپیه دلته ورګه صبر وکړه ستا د قسم دروغ به نه وي غل به معلومې چې هر څه
خو نه یم نو په ما ولې راسې نو په ما ولې شک کوي بس صحیح غل بېګناه ګیر نه کې اسه نه چې بېګناه څوک ګرفتار کړي ښه بس زه ستا مالک ته آواز کوم فرضه چې به غل معلوم د سپي مالک د راشي راشه که نه یار په مونږ یې شک وکړو او که نه دا بس ته دغه که چې زمونږ تانیدار صاحب ته پته ولګي چې غلي به د خپې نه دې ډایرکټ راونیسي هلکه یو د سپي مخې ته تېرېږې ځای شابې اوس به مو پته لګي غل را روان دی ګورې د پې مه خوځوه یا الله زما د پلار ګړی بل دی راشي بل غل دویم نمبر غل هله دې مو ګوره زما د پلار ګړی یا د مور ګړی ښه ده پلاره خو ګړی به مې شي ته څه له غم کې ماته دې خوښه هله دریم نمبر غل دی راځي غل خو نیمه اوس به دې پته ولګي زما د پلار ګړی شکر دې زما د پلار ګړی په بېګناه جوړې ورالو ورېږه ځان ګرئ صبر وکړه زما د پلار ګړی دې ټولو په شریکه خو به نه یې پټه کړي ورېږه اصلي راله زما د پلار ګړی پلار ورو غل روزي زما د پلار ګړی ګړی زما په خیال په ټوله کسې پټه کړې ده زنانه ده زما د پلار نښه حیا پکې شته ښه زنانه ته یې غږ زما د پلار ګړی حکومت ماما د سپي خو مونږ یو هم غل ثابت نه کړو که نه نو مونږ له اجازت راکړه الله دې وبخښه چې مونږ ځو تو خو بالکل رښتیا خبره کوې زه تاسو ځئ الله در سره ښه وکړه خو منډې وایي جي منډې به نه وایي چې دعوې ته نه خو کوې ژر وره دې سپي خو یو غل هم ونه پېژندو دا څنګه سپی دی سپی خو صحیح دی کېدای شي چې دې کې یو هم غل نه وي څنګه چل دی پیسې هم رانه لاړې او غل هم پکې نه دی یار خدای خو دې بېرته دې ګړۍ وباسي نن بیا یې چې غوښتي وو چې بیا به سوي هغه ځل خو یې سپي راوستي وو چې بیا دا ځل سوي دا څه غضب دی یار ګړۍ نه ده غضب دی غضب په حساب یې نه پوهېږو چې دا څه چل دی وای situația bolnav څنګه دی ما زما پلار هم غل دی زما نیکه هم غل دی وای نو مه کوه وای غل دی غاليهم كانك غاليهم غاليهم كانك غاليهم تاسو د پولیس والا کف کاری ټول غلي غلاګانې وکړې او موږ غلاګانې کړې کله پیشوګان راولې کله سپي راولې او موږ غلي نه وو څنګه ویم ټول په جمع وویل موږ غلي یو دا ماجر په یارم کې او غلاګانې کې تاسو خو مړه دوه ګورم بس کا خدای خاطر وکا تا پراله د کلی خلک مړ کا سکه په یارم کې زما غړې نو غړې بدر پیدا کوم نه سوچو سے مال خپل غړې ملا وشوا
ولو شو تاسو د په لار روانو ما غزي کې نو په لاره کې ګړی پرته وه ما راوچته کړه ما ویل چې لاړ شم ایسچو صاحب پې خبر کړم چې ما له ګړی میلاوه شوه نو خبره کوئ راځئ چې موږ پته را باندې کړو پچا پته ولې ګړی ما پټه کړې وه دا خو مې پلار پټه کړې وه تاره پوټ ولې پټول کړی دغه د ګړی جي با داسې کار دی که نه چې ګړی میلو شه که نه ایسچو صاحب هغه ګړی خو مو جیب ته کړه دا کار مه کوئ ناظم صاحب ته ورته ووایه چې دا ګړی راکړي دا زما د پلار نښه ده خدای ته وګوره نو موږ خو اف آی آر واپس کوو که نه بس خبره ختمه ګړی میلاو شو او شکر دی که د ستاسو قیمه نه خلاص شو ایسچو صاحب دا ګړی ورته ورکړه اف آی آر واپس واله ټیک شو الله دې عزت وکړي راکه جي راته دغه مونږ داسې ده پلار مې څه شو پلاره دا دی دا واله خپل ټیم پیس دی مبارک شه د ټول کلي ګړی مبارک شه یا لکه دا خو مې د پلار نښه وه خو دا د ټول کلي عزت و څه پوه شوې او دا ګړی زما یوازې نه دا د ټول کلي ګلی و د ټول کلي ګلی